بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیا هم ښه راغلاست. زه سمیع الله نصرت یم او د کلایماټ او کرافواټ درسونه درته وړاندې کوم. مخکې موږ په کلایماټ باندې خبرې وکړې چې په کلایماټ کې موږ څه کوو. ټول د اقلیمي مشخصات او پراپرټیز چې هغه موږ د کلایماټ په واسطه پیدا کړل هغه مو سیټینګ کړي دي، خپل سیټینګ کې مو اچولي دي. اوس راځو کرافواټ ته. په کرافواټ موږ څه کوو او ولې موږ کرافواټ استفاده کوو. کرافواټ چې دی د هغې نه معلومیږي چې دا د نباتاتو لپاره د اوبو مقدار محاسبه کوي، یعنې دا واټر ریکوایرمنټ دی فار کراپ، د نباتاتو لپاره څنګه کوي، د اوبو مقدار پیدا کوي. دلته به موږ دا سافټویر خلاصوو، کار به کوو، خو تاسې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې موږ نباتات د پاره د اوبو مقدار محاسبه کوو په ایریګیشن سبجیکټ کې موږ دا هم ویلي دي. هلته موږ ته پته لګیږي چې دلته کوم کوم شیانو ته ضرورت دی. مختلف نباتات معرفي کوو، د هغوی مساحتونه معرفي کوو، همدارنګه د نباتاتو ډولونه دي چې هغه معرفي کوو ورته، خپل اقلیمي شرایط دي لکه رطوبت دی، باران دی، باد دی، ټمپریچر دی، تودوخه. دا هغه څه دي چې دا باید موږ د دې اوبو لګولو په مقدار باندې مستقیم تاثیر غورځوي. نو دا به موږ پیدا کوو، دا به موږ څنګه کوو، ور معرفي کوو او هغه نه وروسته به موږ ته دغه د نبات د اوبو مقدار لاسته راځي په هره میاشت کې. مثلا په یوې میاشت کې یو مقدار، ځینې میاشتو کې ضرورت کم دی، ځینو کې زیات دی، ځینو ځای کې باراني حالات دی، ځینې وچې میاشتې دي، هلته نشته. نو دا هم مستقیم تاثیر لري. نو دا به د خیره موږ په درس کې لولو. راځم خپل درس ته. نو موږ به کرافواټ، تاسې انسټالیشن یې ډېر ساده دی، ګوګل کې سرچ ورکړئ، کرافواټ اسانه ډاونلوډېږي، وزن یې کم دی، چې انسټال هم کوم مستقیم انسټالیشن یې ډېر ساده دی، دا به کوئ. نو کرافواټ به زه څنګه کومه، خلاص کړم. ښه، کرافواټ مو چې خلاص کړو نو دلته تاسې ما سره دغه د کرافواټ دغه وګورئ، دغه مینوګان چې دي د ده نه به زه څنګه کومه، استفاده کوم. ګورم دغه مینوګانې ما سره یو هم کار نه کوي، چې ولې نه کوي. دا ټول به زه څنګه کومه، تشریح کومه. دلته هم خپلې مینوګانې لرو. راځم د دپاره چې زه شروع کوم، لومړی زه د کلایمواټ نه شروع کوم. کلایمواټ یا ای ټي او. ای ټي او چې دی دا ما سره چې شی دی دا ریفرنس ایواپو ټرانسپیریشن دی، یعنې دا هم د نباتاتو دپاره کلایمټ یعنې اقلیم شرایط دلته موږ څنګه کوو، ور معرفي کوو. هغه تبخیر او اقلیمي شرایط دلته موږ څنګه کوو، ور معرفي کوو. دا ځای به کلیک کړئ نو تاسو سره به څه شی وشي، یو چارټ یا بکس به سره خلاص شي، ټیبل به سره خلاص شي. دلته ګورئ کانټري کوم هیواد دی، سټیشن یې کوم ځای دی، دغه خپل دغه به یې ورکوئ ورته، کوردینیټس به یې ورکوئ ورته. ګورئ منت دی، جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اګست او اوریجه دی. مین ټمپریچر څومره دی، مینیمم کمترین ټمپریچر یې څومره دی، ماکس ټمپریچر یې څومره دی، همیډیټي رطوبت څومره دی، وینډ باد سن په کومو ساعتونو کې دغه لمر وي، او ای ټي او یې څومره دی یا ریفرنس ایواپو ټرانسپیریشن یې څومره دی، او دا ریډیشن یې څومره دی. دا ټول به موږ څنګه کوو، دا د خپله محاسبه کېږي د ده نه، دا به موږ معرفي کوو. دلته تاسې مستقیم هم معرفي کولی شئ د دې ځای نه، خو دا چې ستاسې زده نه وي دلته نه کېږي، ځکه دا به باید څنګه کوئ، دا شیان چې در سره نه وي تاسې باید د کلایمواټ نه معرفي کوئ. مخکې هم موږ په کلایمواټ خبرې کړې وې، هلته موږ خپل هیواد هم معرفي کړی و، سټیشن هم ور معرفي کړی و، او هغه ټول معلومات موږ په سیټینګ کړي وو، په سیټینګ کې اچولي وو. کله دا تاسې خلاص کړئ دلته ګورئ دغه اپشن ما سره څنګه شوي، فعاله شوي. صحیح شو. دلته راځم اوفان وهم. کله مو چې اوفان وهه ګوره دا مستقیم هماغه ځای ته ځي، کلایمټ دغې ته اپشن ته لاړه که نه، چې لاړه موږ کوم ځای یې کړی و، ګردیز و که نه، نو په ګردیز به کلیک وکئ، دا به اوفان کوي. صحیح شو. یو دقیقه، اوپان، ګردیز، دا هم اوفان. صحیح شو. نو کوم دا یو ځل مخکې ما سره سیف شوی. ښه، اوس راځم ګورئ ګردیز ته. په ګردیز په جنوري کې ما سره -11.7 مینیمم ټمپریچر دی، ډېر یخ دی په جنوري کې. په فبروري کې را سره -10.1 دی، په مارچ کې -2.0 دی، دا هغه مینیمم ټیټ ترین ده. په اپریل کې یعنې اوس سبا ته اپریل شروع کېږي، نو دا تاسې وګورئ 4 ته، ماکس کې دلته 1 ته رسېږي، 2.3، 8.8،
ماکس ټمپریچر د تودوخې حالات یې داسې دی. د ځمکې همیډیټي چې دی د دوی 80% نه هاوی په دې مختلفو میاشتو کې تاسې ګورئ د دې د ماکس ټمپریچر او مینیمم ټمپریچر او همیډیټي تاسو دواړه یا رطوبت چک کولی شئ. د وینډ سرعت چې د دومره کیلومتر پر ډای دی ګوره دا تاسې وګورئ دلته یعنې په دې ساحه کې چې ټول هم دا یو رقم دی. صحیح ده. 15.5 ساعته لمر په جنوري میاشت کې، 6 ساعته په فبروري میاشت کې، 11 ساعته چې دی په سپټمبر میاشت کې، او ورځ چې دی 8.8 ساعته په دې کې چې د کال دومره ساعته لمر. صحیح ده. د ورځې ریډیشن دا خپله محاسبه که او ریفرنس ایواپو ټرانسپیریشن هم راته خپله 4.10 محاسبه کړو. ګردیز لوکیشن 6 دی په ما سره په کلایمواټ کې وګورئ د افغانستان دپاره 2350 متره ارتفاع لري. ارتفاع دغه زاویهګانې دي لیټیټیود او لنګیټیود دی هم را سره څنګه کړه معرفي کړم. کله چې دا معرفي کې تاسې راتلی شئ دلته دغه چارټ کلیک کړئ. په دې چارټ کې هم تاسې دا لیدلی شئ. دا ما سره چې دی ایواپو ټرانسپیریشن دی د مختلفو میاشتو دپاره دا ګوره محاسبه شوی دی. دلته تاسې مینیمم ټمپریچر هم لیدلی شئ. دا ما سره څه دی مینیمم دغه دی دا کلیک کړئ بار هم درته ښیي. دا ګورئ دا وروسته راځه ما ماکس ټمپریچر هم لیدلی شئ. دا د ماکس ټمپریچر حالات دی په دې شکل سره. صحیح ده. که دا لرې کړئ یوازې دغه شان درته ښیي او که دا سره کلیک کړئ نو بیا ورسره دا بار هم ښیي. صحیح ده. نو دا هم لرې کوم. وینډ او همیډیټي ټول دې ځای څنګه کولی شئ 3D کولی هم شئ لیدلی شئ. هغه چارټ کې دا د مختلفو میاشتو دپاره تاسو څنګه کولی شئ د یوې میاشت نه واخله تر 12 میاشتو دپاره دا د کلایمټ دغه ټول لیدلی شئ. یعنې که کوم ځای تاسو هغه چارټ غواړئ سنشاین چې دی مختلف ساعتونه چې دي دلته وګورئ مثلا په شپږمه میاشت کومه میاشت ده ما سره په دې کې 2.4 ساعته دا دغه راځي تقریبا لمر راځي. دې چارټ کې تاسې مختلف لیدلی شئ. هغه چارټونه هم دلته شته دې هم لیدلی شئ. نو دا د چارټ مسله ورته کولی شئ چینجینګ هم پکې راوستی شئ. تاسو غواړئ اپشن به ووهئ. زه غواړم مثلا دغه ایواپو ټرانسپیریشن چې دی دا خو اوس د اقلیم کلایمټیک ډیټا نه دغه کېږي. زه وایم کلایمټیک ډیټا نه دا د ټمپریچر نه راته کالکولیټ شي. کولی شي د ټمپریچر نه هم دا درته محاسبه کړي. کوی چې نه د هغې نه دې محاسبه شي هغې نه هم کېږي. نو زه خپله چې دی دا د کلایمټیک ډیټا نه ځان ته څه کومه محاسبه کومه. دلته ګورم دغه اوریج ټمپریچر دی ماته وښیي یعنې مینیمم او ماکس دی مخکې که دا تاسو کلیک کړئ تاسو ته به همدغه اوریج ټمپریچر څنګه کړي دا به درته وښیي. یعنې دا تاسو ته دغه نه ښیي څه ورته وایي مینیمم دا بیا تاسو ته نه شو کوي هلته. نو زما اوس فعلا څه په کار دی زه خو وایم چې دا دواړه دې راته وښیي. همیډیټي دا ټول چې دی دغه یونټس یې چینج کولی شئ ورته. صحیح ده. دا به ورته چینج کوي. کله مو چې ورته کلایمټ معرفي کړو نو تاسې ټول هغه معلومات چې کوم د دې ځمکې دپاره د ټمپریچر یعنې تودوخې رطوبت باد لمر دا شیان دا دې دپاره څنګه شول معرفي شو. د هغه نه وروسته به راځو موږ په راین باندې به خبره کوو. په څه شي باندې؟ په راین باندې. یعنې په دې به موږ خبره کوو چې موږ په دغه ساحه کې څومره باران کیږي. دا به کلیک کړئ تاسو سره به یو چارټ خلاص شي هماغه شکل سره دا هم تش دی تر څو چې ستاسو سټیشن معرفي نه شي. دلته به دغه راین او د افیکټیو راین اندازه را نه شي تاسو سره. نو دلته به موږ دا موفن وګورئ مستقیم د راین فولډر ته ځي. ګردیز را سره ګردیز به کلیک کړئ تاسې وګورئ تاسو سره به د راین اندازه راشي. په راین کې وګورئ جنوري میاشت کې ما سره 15.8 ملي متره باران کیږي. فبروري کې دومره دی. په مارچ کې دومره دی او 15 دی. یعنې تر ټولو زیات باران موږ سره په همدې مارچ کې شوی دی چې دا موږ سره 15.5 ملي متره باران دی. نو دا مو هم ور معرفي کړه. باران به په دې شکل څنګه د باران معلومات به ورته معرفي کړي. لکه مخکې مو ویلې ګوره دغه شیان چې دي دا د نبات د اوبو په اندازې باندې مستقیم تاثیر غورځوي. یعنې دې سره کمبود زیادت راځي. مثلا تاسې له به خپله پته ژمی دی په ژمي کې لمر کم دی. لمر څنګه دی؟ کم دی. تودوخه کمه ده. یخني ده. باران زیات کیږي نو اوبو ته کم اړتیا ده. ډېرې کمې اوبه مصرفیږي. اوړی دی په اوړي کې چې دی ما سره ټمپریچر زیات دی. مکس حالت دی ټمپریچر زیات دی. مثلا ګورئ دلته تاسې وګورئ مارچ کې 8.8 دننه شروع کیږي څو ته رسیږي 20 ته ان بیا 9 ته دی په اګست میاشت کې رسیږي. تودوخې لوړه درجه
کله چې دلته لوړه درجه ورسیږي په مارچ کې دلته تاسې کوم میاشت اګست په اګست میاشت کې تاسې وګورئ دلته ما سره یوازې د 7.5 ملي متره باران کیږي یعنې دا ډېر کم باران دی په جون کې راسره 4.8 باران کیږي دا هم کم دی نو دا په خپله په اوبو خوار باندې څه کوي یو تاثیر غورځوي مستقیم تاثیر غورځوي چې دا د اوبو په مقدار کې دغه د کرپ پیټرن یا د واټر ډیمانډز چې کوم د کرافت دپاره د اریګیشن واټر ډیمانډز چې دی دی باندې مستقیم تاثیر غورځوي او دغه به څنګه کېږي معرفي کېږي به ورته لکه دغه تبهیرات موږ په اریګیشن کله چې تاسو د اریګیشن مضمون لوستې په هغه کې هم تاسو ته وایي چې دا دغه شان محاسبه کېږي دا په دغه شان کېږي هلته ګورئ که تاسې فکر وکړئ دغه یو نبات دپاره د دلتا ورته هم یا د اوبو مجموعي ژوروالی هم معرفي کېږي د اوبو مجموعي ژوروالی موږ د مختلفو نباتاتو دپاره مختلف لرو هلته یې بېلې طریقې دا مستقیم موږ ته هلته محاسبه کوي هلته به تاسې یو پیدا کوئ هلته چې پیدا کوئ نو تاسو دپاره به څنګه هغه معرفي کېږي ورته د هغې د لارې د ګوګل کې د چارټونو د لارې نه هم اخیستلی شئ خو دلته به دا موږ ته مختلف په خپله مستقیم محاسبه کوي موږ ته به صرف د کرپ په هره میاشت کې هغه واټر ډیمانډز راکوي صحیح ده انشاءالله نو راتلونکي درسونو کې به بیا موږ په تاسو په کرپ او سایل باندې خبره کوو چې کرپ کې کوم مواد دغه ور معرفي کوو سایل کې چې شی ور معرفي کوو دا ټول به په دې به انشاءالله په راتلونکي درس کې څنګه کوو بحث کوو تر هغې مو په الله سپارم د چینل سبسکرایب مه هېروئ انشاءالله نور پروګرامونه پروژه کې موږ مختلف پروګرامونه په لاره لرو چې ځینې نور انجینر صاحبان دي موږ سره ان تر ماسټر درجې انجینر صاحبان دي چې امکان دی ولري چې موږ د ډیم ډیزاین او د ځینو نورو ډیزاینونو په اړه ځینې سافټویر دي هغه هم تاسو ته تدریس کو نو تر بیا را سره پاتې شئ ښې چارې